د موسی علیه السلام په وخت کې راځي و یو کس دا ډېر سخت ګناهګار و. دا خلک یې د ده د شر څخه تنګ شول، ویستل زره د کلي وباسي. کوم وخت چې د کلي وایستې دې کس ته ځان ډېر شرمنده ښکاره شو چې استا قریبان وه، استا تربرونه وه، استا شناخته خیل وه، هغوی ګرده ته د کلي وباسل. ته نه و څه کوې؟ ډېر ناامیده شو. کله کله سړی ناامیده کېږي چې باندې د حالات شاید نه کوي، ډېر ناامیده شو. باره د خپل رب ته خواست وکړي چې زما ربه ورور وایستم د کوره، تربور د کوره وایستم، کلیوال د کلي نه وایستم، علاقې والا د علاقې نه وایستم، پر دنیا بل دوست نه لرم، ټول راسه بې دوسته شوه. لا زما دوست خو ته یې سید، زه ګناهګار یم. که زما په بخښلو باندې ستا په خدایي یا ستا په ملکیت کې کمی راځي ما مه بخښه. که زما په عذاب باندې ستا په ملکیت کې ستا په باچایي کې زیاتوب راځي ما ته عذاب راکړه. لیکن دا ښکاره خبره ده لا چې ما معاف کړې ستا په خدایي کې کمی نه راځي، لا چې ته ما ته عذاب راکړې ستا په خدایي کې اضافه نه راځي. لا ما معاف که، ما معاف که. دا کلمې چې ویل مړ شو، چې مړ شو د الله جل جلاله موسی علیه السلام ته پیغام راوستو او دا یې ورته وفرمایل. موسی علیه السلام ته یې وفرمایل ان ولیا من اولیائي حضره الموت فاحذره واغسله وصلي عليه. سبحان الله. زما یو ولی دی، زما یو دوست دی، هغه ته په صحرا کې مرګ راغلی دی، ورسه راپورته یې که، ورسه غسل ورکه، ورسه د هغه سره معامله د تدفین او د تکفین معامله ورسره وکړه، دی ښخ کړه. او زما بندګانو ته دا هم ووایه که څوک د ده په جنازه کې حاضر سو چې هر څومره ګناهګار یې زه بخښم. موسی علیه السلام ډېر په تعجب کې سو چې دا به کوم لایق وایي دی چې راغلی هغه ګناهګاره بنده و چې هغې د کلي شړلي. وخ خدا کلیوال چې راغلی دا موسی علیه السلام ته تاسو څه وایي دا خو موږ د کلي وشړئ. وایي موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی ویل ای زما بنده، ای نبي دغه کس ما ته دا رقم الفاظ ویل، دا رقم ویل، دا رقم ویل، زما د خدایي سره دا مناسب دی چې زه دنه یې وبخښم. او ای موسی واوره اوس خو ده یوازې د ځان دپاره توبه وایستل، د ځان دپاره که د ټولې نړۍ دپاره توبه وایستلې وای الله وایي ما د هغوی په حق کې مقبلوم. زما رب دومره بېربانه دی. زما نه ته چې ګناه کوې ولې رب نه یادوې؟ صحیح دی ورځ دې ګناه کړې ده توبه وباسه. داسې وخت به راسي بیا به ستا دپاره موقع نه وي، ستا دپاره به دا موقع نه وي چې ته مغفرت وغواړې. مړ به یې سکرات د موت چې راسي د مرګ سکرات بیا به سړی ارمان کوي واه خدایه واه کشکې مې توبه ایستلې کشکې. هر ماښام بېدېږي د الله تبارک وتعالی دپاره 4 رکعاته نفل وکړه. لا نن ورځ مې ګناه کړې ده، قصدن مې نه ده کړې، څه شوې ده، زه پښیمانه یم، ما معاف کړه. الله تبارک وتعالی به دې ضرور معافوي. قل یا عبادي الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما هغه بندګانو، زما بندګانو ته ووایه، نبي علیه السلام ته الله وایي قل ورته ووایه یا عبادي. دا د ټولو د محبت لفظ دا دی الله خپل بندګانو ته اسمایي. لکه موږ ځای ای زما زویه موږ څنګه خوشحاله شو. الله خپل بندګان څه وایي یا عبادي، ای زما بنده، ای زما بنده، کم بنده چې تا پر خپل ځان باندې ظلم کړی دی، ګناوې دې کړی دی، لا تقنطو، مه ناامیده کېږه زما د رحمت څخه، زما د رحمت څخه مه ناامیده کېږه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله به ستا ټول ګناهونه په یو پلا در وبخښي. الله داسې مهربان دی.